السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، په افغانستان کې د افغانستان اسلامي امارت لخوا هغه طالبان چې د مدارسو نه فارغیږي، چې کله د مدرسې نه فارغ شي نو د هغوی نه یو امتحان اخیستل کیږي او د هغه امتحان نه وروسته بیا دغه د مدارسو طالبانو ته هغه څوک چې په اوله نمره کامیاب کیږي هغې ته د دکتورۍ او همدا رقم ته د مسترۍ او د لیسنس سندونه ورکول کیږي. نو په ټولنیزو رسنیو کې یو څو ورځې دغه موضوع ډیره راڅرخیږي او پرون ورځ د امارت همدغه امتحان په ټول افغانستان کې واخیستل شو چې په زرګونه علماو په هغې کې برخه اخیستې وه چې د دې نتایج به یو څه وخت وروسته اعلان شي او ډیرو خلکو په دې باندې بیا نیوکې کړي چې دا د یو ظلم دی چې د مدرسې طریق ته هغه د دکتورۍ یا د لیسنس او د مشترۍ سند ورکول کیږي. نو لومړی خو دا خبره چې هغه څوک چې دې ته ظلم وایي نو هغې نه موږ پوښتنه کوو چې آیا د دکتورۍ او د لیسنس او مسترۍ دپاره معیار د علم هغه کوم ځای دی؟ کوم علم چې تر کومه ځایه چې دوی علم وکړي نو دوی ته باید د مسترۍ او د دکتورۍ پاس، لیسنس یا دکتورا او یا د مسترۍ اسناد دوی ته ورکړی شي. نو که دغه د دکتورۍ او د مسترۍ او د لیسنس معیار وي کم چې د موږ نه مخکې کوم خلک یې اخیستی دی په افغانستان کې یا په نوره نړۍ کې چې کوم چاته دکتور ویلی کیږي، که همغسې دکتور تاسې غواړئ په افغانستان کې نو هغسې دکتورۍ ته په افغانستان کې قطعا اجازه نشته دی. هېڅوک دې په دې ځان نه ستړی کوي چې هغه ووایي چې په افغانستان کې باید هغسې دکتورۍ ته اجازه ورکړی شي، ځکه هغه څوک چې په نوره دنیا کې په نورو ملکونو کې دکتور دي هغه رجیږي په افغانستان باندې په اسلامي امارت باندې نیوکې کوي. د افغانستان جهاد ته تاسو په 20 کلن دور کې لیدلي وي چې د افغانستان جهاد ته یو بل نوم ورکولو. نو دغسې دکتورا که څوک کوي لکه په نورو ملکونو کې دی هغه دکتورۍ ته موږ اجازه نه ورکوو. اما که دغسې دکتورا غواړئ لکه د افغانستان چې بعضې ځوانانو کړي دي په خارج کې ناست دي ځان ته د دکتور لقب ورکوي چې د هغوی دکتورا په څه شي کې کړې ده، د هغوی دکتورا چې ده د هغوی د دکتورۍ معیار چې دی یوازې ایډیټنګ دی. هغوی یوازې کار دا دی چې هغه د یو چا ویډیو ایډیټ کا، په هغه ویډیو باندې د یو عالم تصویر ولګوه او د هغې د عالم تصویر داسې جوړ کړه چې هغه ګډا کوي یا سندرې او موسیقي وایي او یا کوم بل څه خبرې کوي. نو د دوی خو لاسته راوړنه چې موږ لیدلې ده هغه یوازې همدا ده بس چې د عالم سر کټ کا هغه د یو بل چا په تن باندې کیږدي چې هغه ګډیږي او هغه یا بې ځایه مجلس کې ناست دی او یا د زنانو سره ولاړ دی. د دوی خو نوره لاسته راوړنه نشته او یا په ټیک ټاک او په لایف کې ناست دی خلکو ته د افغانستان د اسلامي امارت خلاف کړنې ښوونې کوي. دغه عالم چې د مدرسې نه فارغیږي په 20 کلن دور کې د کفارو په خلاف همدغه یوازینی عالم و چې ولاړ و. نو هغه څوک چې بغیر د دې چې مدرسې نه فارغ دي کاش چې زه وایم هغې ته چې یو وارې د افغانستان کې د 20 کلن اشغال او د کفر په مقابل کې جهاد کړی کاش چې ټولو ته همدغه د دکتورۍ سند ورکړی شوی وی. خو لیکن دا چې د دوی دپاره همدغه یو لقب بس دی چې د افغانستان مجاهد چې هغه یا ډلګۍ مشر یا سرګروپ یا یو تن مجاهد د افغانستان پاتې شوی دی چې هغوی ته د تسبیحي ورقه ورکولی کېږي همدغه د دوی دپاره لوی فخر او افتخار دی. اما دغه د مدرسې طالب چې نن هغه مسئله په افغانستان کې چې هره مسئله پېښه شي موږ ته همدغه د مدرسې فارغ دی چې هغه یې حل کوي. نور موږ دکتورا د چا څه کوو؟ کم رقم دکتورا موږ په چا باندې وکړو؟ آیا دا رقم دکتورا وکړو لکه د نورو ملکو علماو چې کړې ده چې په خپل ملک کې د جهاد فتوا نشي ورکولی، په خپل ملک کې جهاد ته فساد وایي؟ آیا دغه رقم ته دکتورۍ ته موږ اجازه ورکړو؟ او که هغه رقم دکتورۍ ته اجازه ورکړو چې هغه یوازې ایډیټنګ کوي نو دغه قسم دکتورۍ ته موږ اجازه نه ورکوو. د ما د مدرسې دغه فارغ هغه ځوان هغه عالم هغه دکتور دی چې هغه په افغانستان کې د علم او د شریعت هره مسئله موږ ته پېښېږي همدا یې راته حل کوي. نور موږ د دوی نه څه شی وغواړو؟ نو د دکتورۍ معیار موږ څه شی ورته وټاکو چې ته همدغه کار وکړه چې بیا تا ته موږ د دکتورۍ سند ورکړو؟ نو آیا د دکتورۍ یو معیار شته چې تاسې موږ ته وښیئ چې موږ هغه ورته وټاکو؟ نو بلکل همدغه د مدرسې فارغ عالم
چې 14 کاله په علم کې تیر کړي دي هغه بالکل د همدې لایق دی چې هغه د دکتوري او د لیسانس او د ماسټرۍ سند ورکړی شي او ځکه هم په افغانستان کې ورته دغه سند ورکولی کیږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.